الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله. معزز محترم و قدرمند ورونو او خويندو، امام عبدالرزاق رحمه الله په خپل مصنف کې یو حدیث نقل کړی چې حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه وی: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل: من الجفاء ان اذكر عند الرجل، دا زما سره جفا ده، زما سره بیوفایی ده چې کله د یو چا په مخ کې، زما د یو امتی په مخ کې زما نوم ذکر شي، فلا يصلي علی، او هغه پر ما باندې درود شریف ونه وایي. معززو، د دې حدیث شریف څخه یوه جفا خدا معلومه سوه چې د نبی علیه الصلاة والسلام نوم په کم مجلس کې نوم د چا په وړاندې ذکر شي، هغه درود شریف ونه وایي. کم از کم صلی الله علیه وسلم ویل هم د سړي غاړې ور باندې خلاصېږي. نو ته د جفاکارانو څخه، ته د بېوفاو څخه ځان مه جوړوه چې نبي علیه الصلاة والسلام جفاکاره ورته ویلي او بېوفایه ورته ویلي دي چې د نبي علیه الصلاة والسلام سره دا جفا ده، دا بېوفایي ده چې کله د هغه نوم ذکر شي او ته درود شریف نه وایې. یو خو موږ او تاسې د سنتو په عملي کولو کې دومره کمزوره راغلي یو چې بعضې کسان خو داسې دي چې کله او داسې شخصیت وویني چې هغه د نبي علیه الصلاة والسلام سنت عملي کړي وي، په هغه پسې استهزا کوي، هغه باندې ټوکې کوي، پر هغه باندې مسخرې کوي، خپله خو یې د انګریزانو تقلید کړی وي، خپله خو د انګریز پر کار و نقشه باندې روان وي چې کله یو څوک د نبي علیه الصلاة والسلام پر سنتو برابر ویني نو یا خو خندا او ټوکې ورپسې کوي او یا یې تر نظر ډېر ښه ته راځي چې دا ګوره او پسخند ور باندې وهي. دا دومره لویه کمزوري ده. ګورئ، که تاسې یا یو څوک د داسې یو شخصیت استهزا وکړي، په داسې یو چا پسې ټوکې وکړي چې په هغه کې د نبي علیه الصلاة والسلام سنت عملي وي او د دې سنتو په وجه تاسې هغه باندې ټوکې او مسخرې او استهزا کوئ، پسخند ور باندې وهئ، دا یو لویه خطره تاسو سره مخ کوي. هغه دا چې تاسې به د ایمان خلاصئ، تاسې به د اسلام خلاصئ. ګورئ مسلمانانو، که نن یو مسلمان ورور ژره لري او تاسې د هغې په ژرې پسې پسخند ووهئ او یا ورپسې ټوکې کوئ او یا ښکنځل ورته کوئ، یا د یو انسان داسې جامه په تن ده چې هغه د سنتو سره موافقه ده، ته د دې جامې په وجه په هغې باندې رشخند و پسخند وهې، یا دا چې هغه عمامه پګړۍ یا لنګوټه په سر ده، ته د دې په وجه باندې پسخند ور باندې وهې، یا بل یو داسې سنت نبوي په انسان کې وي چې ته د هغې په وجه و دغه انسان ته بد الفاظ وایې او یا ټوکې ور باندې کوې یا پسخند ور باندې وهې، دا تا د دې سره مخ کوي چې ته به د خپل ایمان خلاصې او ته به د ایمان ووځې. هغه خو ډېره غټه جفا ده، هغې کې به مستقل بیانونه انشاءالله وروسته وخت کې راځي. وګورئ، دا جفا به موږ او تاسې د خپل پیغمبر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره نه کوو چې کله د هغه نوم ذکر شي او موږ او تاسې داسې غافله یو درود شریف نه وایو. یو بل حدیث شریف کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې ان البخیل الذي، بخیل هغه کس دی چې کله د په وړاندې زما نوم ذکر شي فلم یصلي علی، او هغه په ما باندې درود شریف ونه وایي. ګورئ، دا یو بخالت هم سو په انسان کې او بله جفا هم سوله. او درود شریف څومره اسانه دی چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام نوم ذکر شي کم از کم دومره خو ویلی سي صلی الله علیه و آله وسلم، خبره خلاصه. د بخالت هم راووتلې، د جفاکاري او بېوفایي څخه هم راووتلې. ته به په بخیلانو کې نه شمېرل کېږې، ته به په جفاکارانو کې نه شمېرل کېږې. بل طرف ته به تا ته دومره زیات ثواب وي چې نبي علیه الصلاة والسلام وایي پر ما کوم څوک درود شریف ووایي 10 درجات الله تعالی ورته بلندوي او 10 ورته ګناهونه معافوي او 10 ور باندې رحمتونه کوي.
معززو دغه باندې موږ او تاسې عمل کوو. دغه حدیث شریف ډېرو کتابونو نقل کړی دی. امام عبدالرزاق رحمه الله په خپل مصنف کې نقل کړی په 2م جلد کې. امام سخاوي رحمه الله په القول البديع 215 صفحه کې نقل کړی. علامه ابن حجر هیتمی رحمه الله په الدر المنضود کتاب کې نقل کړی دی او بیا دا خبر ورسره لیکلی ده چې وهو حدیث حسن، دا حدیث حسن دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي او کوشش به کوو چې تر بله مسلمان هم ورسوو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 و 88 440. والسلام.